وای پرتوک دې سوړې راوړو چې کومه سوړه دې ګنډم جړه راځي نه خلک یعقوب نور کو کوم یو کس نو هغه هم څه دغه نه کوي چېرې نو دا خو هغه د خلکو یو راشي یو خبرو کې بل خبرو کې بل هغه د خلکو اوري او دا نه چې بھائی سواتی صاحب بابا جو بیٹو کیا بات ہے زمانہ بس غلطی شوی چې دا ماته د هغې سزا میلاویږي ولې چې الله تعالی ظالم نه دی هغه خو رحیم دی مطلب دا دی که زمانه څه غلطي نه وی شوې نو ماته به دا سزا نه میلاوي هغه وایي چې لکه دې د جرګې نه وتښتېده پاڅېده نو د دغې دا خو زه اوس دې خلکو ته په دې خلکو زه دا فیصله پرېږدم چې جرګه شوې وه زما 35 लाख روپۍ وې د هغې نه پیسې کټ شوې ما ته وایي چې تا ته به 19 लाख روپۍ میلاویږي په 19 लाख روپو کې بیا لکه په ټیبل باندې 15,000 روپۍ هم نه وې په لکونه خو پرېږده نو دا جرګه وشوه هرجانه لیکلی و چې کم فریقین فیصله ونه مني اب 10 लाख روپۍ جرګه ته هرجانه ورکوي نو ما خو منلې وه 15,000 روپۍ میلاو نه شوې هغه هرجانه به څوک ورکوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټ لنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت کې موجود یم په لاهور کې ما سره بسنګ کې ناز د پښتو د فلم د ټي وی د سټیج یو ډیر تکړه هنرمند یو ډیر ښه اداکار محمود حسین سواتی صاحب چې زموږ یو ډیر ښه یار دوست هم دی ملګری هم دی او یو ډیر قیمتي یو ډیر ښه انسان هم دی ایجر خبرې درګو السلام علیکم ناصر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم څنګه الله خیر وره موږ لاهور د پېښور نه رالو هلته موږ ویل ګرمي چې لاهور ته رالو د دې د ګرمي چې موږ د پېښور نه یې لاهور خو ګرم دی د پېښور نه ډېر زیات ګرم دی تاسو کوم فلم چې تاسو جوړ کړو باز او شهباز نو هغه تاسو ماته ویلو چې هغه تقریبا چې کمپلیټ دی مکمل دی نو دا غي د ریلیز کېدو یا څه دغه نه کیږي ځکه چې ما شاید سره انټرویو کړی دی باره کې ناغوي چې په دې باندې خبره کړې ده عزت خو موږ د هر انسان کوو او هر انسان درجه موږ د خپل ځان نه زیاته حسابو خو پته نه لګي چې ملک صاحب ته په غوږ کې چا څه داسې ویلي دي چې باید دا بو دی نور حرام شي چې هغه کار ما کم کړی دی هغه فلم ته په سکرین باندې وګوره نو ته به ووایې ماته چې هر واقعي حسین ته په شوق سره کار کړی دی ما خپله اورېدلي ځای کې ډېرې ښې کیمرې استعمال شوي ډېرې ښې لوکیشن یې ډېر په شوق سره مې کار کړی ډېر په شوق سره وا شوق 2010 څه ګوره 2025 څه ګوره او دومره وخت شو هڅه پروت ته استا چې کوم پارټنر ملک یعقوب نور کو کوم یو کس نو هغه څه دغه نه کوي چېرې نو دا خو هغه د خلکو یو راشي یو خبرو کې بل خبرو کې بل هغه د خلکو اوري او دا نه وایي چې بھائی سواتی صاحب بابا جو بیٹو کیا بات ہے دغه نه وایي د یو او د بل اوري او ما سره نه کېږي چې ما سره کېږي چې زه د خلکو خبرې بدلي او زما خبره بدلي او دغه خبره ده زه چې به تا ته څه ویم نو زه به حقیقت ځکه ویم چې زه حقیقت که نه ویم نو دا کتونکي هم ګوري او زما کېدای شي سبا شاید سره ملاقات وشي یا به ما ته وایي چېرته نو په دې فلم کې یوه جرګه شوې وه د هغو په کور کې جرګه شوې وه نو په 19 लाख روپۍ باندې فیصله وشوه ما 35 लाख روپۍ ماته چې تا ته به 19 लाख روپۍ درکوو تاسو 35 लाख ما یې چې ټیک ته جي بالکل هغو ته مې وویل ټیک ته نو بیا دوی وویل چې دوا به وکړو نو ما چې دوا خو به کوو خو په دې ټیبل خو څه کېدی که نه هسې چې جرګه یې د 30-35 लाख روپۍ زموږ لپاره غټ شی دی که نه مطلب دا دی نو په دې 19 लाख روپو کې په دې ټیبل باندې ستا په خیال څومره روپۍ پکار وي 19 लाख باندې خبر وشو چې 19 लाख به تاله درکوم لکه ستا مطلب دا چې بیا په دغه کې لکه په ایډوانس کې مال سره کول پکار څه به اوس په ایډوانس په نور کې جرګه ده که نه دا تاسو خیر کېدای شي لکه ما جرګې نه کړي خو دا تاسو د جرګو والا تپوس وکړئ چې کوم خلک جرګې کوي چې داسې وشي نو په ټیبل څه نه څه خامخا کېږي چې باید دا درلې او بقای به مطلب دا تا ته میلاویږي نو په ټیبل باندې جي 5000 روپۍ هم نه وي 5000 روپۍ او ما هرجانه لیکلی و چې کم فریقین فیصله ونه مني اب 10 लाख روپۍ جرګه ته هرجانه ورکوي نو ما خو منلې وه 15,000 روپۍ میلاو نه شوې هغه هرجانه به څوک ورکوي هغه وایي چې لکه دې د جرګې نه وتښتېده پاڅېده نو د دغې دا خو زه اوس دې خلکو ته په دې خلکو زه دا فیصله پرېږدم چې جرګه شوې وه زما 35 लाख روپۍ وې د هغې نه پیسې کټ شوې ما ته وایي چې تا ته به 19 लाख روپۍ میلاویږي په 19 लाख روپو کې بیا لکه په ټیبل باندې 15,000 روپۍ هم نه وې په لکونه خو پرېږده نو دا جرګه وشوه نه تا سره څه نیټه کې خو دا کو تا سره څه دغه وکړو لکه مال دو چیکه راکول یو 2 लाख روپو چیکه راکول 2 میاشتې پسو بیا 2 लाख روپو چیک راکول د هغې نه 2 میاشتې پسو په 4 میاشتو کې 4 लाख روپۍ راکولې
که دا ته جرګه 19 لاکھ. زما دا پښتانه رونه وایي چې دا جرګه صحیح وه او تا غلطه کړې ده په د دوی په خوله که دا هر څه زه معاف کوم نه نو ما د خدای قرآن وایي خو که دا جرګه داسې کېږي هله که داسې کېږي او ستا مطلب دا دی چې لکه موږ جرګه چې وکړه په 19 لاکھ خبره وشوه نو څه ناڅه پکې مال ایډوانس خو راکول پکار وکړه نو که زه تاسو نه تپوس کوم چې ایډوانس په وو که نه بو پکې زر نو په هغې کې سر جي په ټیبل باندې 15,000 روپۍ هم نه وې نو لکه هسې زموږ شهید خان موږ هغه ډېر عزت کوو قدر یې کوو خو لکه یو کار به کې ډډه به لګې یو کار به کې د خدای د رضا دپاره که په هغې کې ستا سود زیان نه وي که نه او تا ته پته چې دا مسلمان ورور ګیر دی نو چې ګیر دی نو هغې کې به سود زیان نه ګورې د هغه سره چې ته منډه ووهې نو خدای پاک به تا ته بله یو لار کولاو کړي ولې چې تا د هغه سره منډه وواله نو الله تعالی غفور رحیم دی هغه بیا سړی داسې نه پرېږدي خو که لکه هغو لږ ډېر هم دا سوچ کړی وی چې دې میا صاحب دا پیسې خو دا ټولې په مونږ لګولې دي مطلب فلم یې جوړ کړی دی څه بل څه کار یې نه دی کړی مطلب دا دی نو دا کار به اوسه پورې داسې نه و دا فلم به اوسه پورې لګېدلی به هم هر څه به شوي وو خو بس زه به تا ته دا ویم چې زما نه به څه غلطي شوي چې دا ما ته د هغې سزا میلاویږي ولې چې الله تعالی ظالم نه دی هغه خو رحیم دی مطلب دا دی که زما نه څه غلطي نه وی شوې نو ما ته به دا سزا نه میلاوي خو دا زه ویم چې لکه په دې کې یو پیر دغه د هغو په کور کې جرګه شوې ده او دا خبره شوې ده که په دې زه پړې ما نو ستاسو زما مری او ستاسو دغه روډ مې ستاسو پړی او زما غاړه چې تاسو وایې خدای پیسې نه وي نو ما چې دي دا 2 لکه 2 میاشتې پس او 2 لکه بیا د هغې نه 2 میاشتې پس نو دا خو د دې نه خو دا ښه ده چې ډوبي په 35 نه په 19 راله په مطلب چې بیا چې زه ووتم خپل गाड़ी کې کېناستم د هغو یو سړی راووتو ما ته وایي چې हमारा दिहाड़ी खराब होते आप ये एग्रीमेंट पे साइन तो करो وایي زموږ दिहाड़ी خرابېږي نو مخکې نه بس خبره اترې به شوي که نه د هغو سړی راووتو او ما ته وایي چې زموږ दिहाड़ी خرابېږي او ته په دې د اګریمنټ دستخط وکړه نو ما زما پیسې ډوبېږي ته ما ته وایي چې په اګریمنټ دستخط وکړه هسې دستخط وکړه ستا ماته خراب وي نو هغه شی دی دغسې مطلب دا دی په هغې کې نه ستا خو په دې دغه کې لکه ډېر ملګري شته ډېر په دې فلم انډسټرۍ کې د هغوی نږدې قریبي کسان ستا ډېر ښه ملګري دي نو هغوی پکې خبره نه شي کولی دې له قریبي سړی نه دی پکار دې له الله والا سړی پکار دی جذبې والا سړی پکار دی که زه غلطه کومه ما ته دی چې بھائی پوره او که زه غلطه باندې یم او که نه مخکینی په غلطه یې نو دویم به چې هغه ته هم شارټکټ کې وینا پکار ده چې د سر نه زما هم بیان واوري او د هغه هم بیان واوري نو که زه غلط وم او ما ته یو سړي وی چې حسینه او چې 2 قدمه روانلې نو ما به ورته سلام کړی چې ورور لاړم او چې سړی غلطي ورته ووایي چې بھائی واو چې کش راپونه کې ګوره ته داسې کس لکه ستا مطلب چې داسې کس پکار چې صرف د الله دپاره خبره کوي نه زما دپاره کوي نه د بل دپاره کوي بالکل د هغه به هم واوري او زما به هم واوري که زه غلط وم هغه مال اشاره پکار ده هغه زه په هغه په اشاره خو چې سړی غلطي او هغه ته وایي چې بھائی پښتانه مونږ ډېر شی یو ډېر شی یو دا چې ورته اوس هم ماښام به دې سوډو کې کښېني که نه د دې شپې به یې دود که دود اور پانی که پانی شي نه یې کوي کوي نه نو په دې به لکه څه کوي فلم هسې پروت دی دا خو چې څومره زړېږي نو فلم هغه ویلیو هم ختمېږي خپل هغه دغه هم دا ما ته دغه راکوي که نه سزا راکوي که نه خو مطلب دا دی هغه لوی رب چې زما دی چې زه یې پیدا کړی یم نو فلم څه شی دی مړه خو دا خلک ما ته خپل نیتونه ښیي فلم زه چې هغه پیدا کړم زما د رزق واده و زما شکر الحمدلله ښه راکوي ښه خورم څم ښه مطلب دا دی یار دوست لرم هر څه او هېڅ داسې دغه نشته خو دوی وایي چې دا سړی مطلب دا دی به د دې شي په ضلالت نه 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 فلم خو ما جوړ کو په 2015 کې هغه تیار شوی 10 کاله وشو 2015 کې تیار شوی 10 کاله وشو د هغې اوډور دقه سړي ښودی پیسې ټولې ما ولګولې که نور هر څه د هغې اوډور پیسې خو به یې ترې اخیستې وې که نه چې باید دا خو تا ښودی دی خو مړه څه به درته ویم او که نه وایي پرتوګ دې سوړې سوړې راوړو چې کومه سوړه دې ګنډم جړه راځي نه نو زه به د چا نه څه توقع ساتم بس هغه های دعا سره دا بعضې دعا سره هم خوند نه کوي چې دلته دې یو صحیح او دلته السلام علیکم دا منافقت کې راځي دا په منافقت کې راځي یو سړي سره چې څه کې ته یې د زړه نه کوه چې هغه هر څه سوچ کوي کوي ته د زړه نه کوه لکه زه دې خلکو سره کار هم کوم هر څه کوم دا فلم دی زما زه ګورم چې دې سره څه شی کېږي څه شی څه لار خو به دې خدای پاک راوباسي نو زه هم پدې کې به د هغوی هم پیدا چې فلم ریلیز شي نو کم سے کم هغوی غواړي که نه ما تا ته ووایي چې د نن ماښام نه دا خبره نه شي اوښتی زه په ریټرن ټیکټ کراچۍ ته تللی یم 3 کسان هلته ناست وو هغه به زه په جاز کې راوغواړم هغه به دلته کښېني خبرې به واورو زما نه به هم واورئ د هغه نه به هم واورئ
چې کوم یو ګناهګارو بیا لوړ پسې منځي راځي کړي دي ها کوم چې منځي کړي بالکل بنځګړي چې کوم دي دا خو ګوره هغه ما پسې ریټرن ټیکټ را لګلې زه نه یم تللی نو اوس زه د هغه سړي مخې ته چې زما دې خلکو هغه ته دومره خبرې کړې دي چې زما دا شکل هغه ته چې هغه مایني هغه یې بو دی چې مایني هغه یې بو دی حالان کې تاسو ته پته ده مطلب دا دی یو سړی چې ګندی خو هغه بیا ټول ګندی که نه نو انده خو فلم نه جوړای تا نه ولې به نه جوړ ما خو دا کار دی انشاءالله تعالی اوس یوټیوب فلم خو مارکیټ مو یوټیوب راغی نه یوټیوب چې راغی نو اوس کار خو د هغې نه هم ښه شو کو به کار خو داسې نه پرېږدو انشاءالله تعالی چې یو کور به بل ځل چالو د خیره سره که زه وګورم په یقینا په د اکټرانو کې په غټو غټو اکټرانو کې به تا حساب کما د هغوی ټولو له ته ښځه کوي تا سره خپل کور دی په لاهور کې چې د خپل کور خپل ګاډي سره دا لویه خبره ده زه د دې خلکو د خپو خاورې هم نه یم بس دا د الله کرم دی چې دواګانې دي چې مطلب دا دغه یو جونګړی راکړې په هغې کې پاتې کېږم خو مطلب ورسېدې که نه او دا ټول د یارانو دوستانو دواګانې نور هېڅ نشته دی او رحمان بابا یو شعر دی وایي عقل مه غواړه رحمانه بخت غواړه عقلمند د بختورو غلامان وي نو مطلب دا دی چې ګوره رحمان بابا څه پرېښودي نه دي که نه نو که چېرې مونږ د خپل زندګۍ ته په صحیح باندې سوچ وکړو نو زموږ دا ژوند ډېر آسان دی خو دا مونږ ګران کړی دی مونږ ګران کړی په څه باندې په خپلو خواهشاتو باندې زموږ خواهشات لږ اوچت دي نور سحر چې غرمه ماسخوتن دا میلاویږي ښه ایزي چې هر څه چې خورې میلاویږي که نه میلاویږي خو زموږ د خواهشاتو د وجې نه زموږ دا زندګي مونږ خپله ګرانه کړې ده نو الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي مونږ هم هغه پیدا کړي د هغه بندګان یو چې څه غواړو د هغه نه به یې غواړو چې څه تمه لرو د هغه نه به یې لرو او که مونږ چېرې انسان ټارګېټ کړو نو موږ به ډېر شاته پاتې یو بالکل ستا خبره زموږ خواهشات دومره دي او د مرګ او ژوند کو هېڅ پته نه تاسو څنګه وختي خبره وکړه چې نسیم صاحب په سېړۍ باندې خپه کېښود راپرېوته وفات شو یا دغسې نو بل اوس پېښور ته راغلی اسلام آباد ته په لاره کې اکسیډنټ وشو مړه شو نو د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي دا خو هېڅ پته نه لګي یقین وکړه چې لکه زموږ داسې دوستان دي که نه لکه بار ملکونو کې دي زموږ یو عباسین صاحب دی بار د افغانستان ښه کاروبار لري نو هغه ما ته هر وخت وایي چې یاره ته یو فلم شروع کړه پښتو دا ده نو زه هغه ته یم چې عباسین صاحب لکه فلم په دې زما تا سره تعلق خرابېږي دې خوا به سبا خوا دې خوا شي ته به وایې چې دا حسین داسې نو داسې دا تعلق ښه دی مطلب دا دی که تا نه مونږ څه غواړو تا مونږ نه منې کړي نه دي بیا به هغه شي کې به مطلب دا دی لږ ډېر اتړو چړاو به راشي خو یو پېره چېړه بد شي بیا نه ښه کېږي نو زه عموما خپل ځاني لکه یقین وکړه چې زه بل سړي له هغه مشوره ورکوم چې کوم خپل ځان له زه یو کار خوښوم نو هغه د بل هم خوښوم چې خپل ځان له نه خوښوم صفا خبره ده زه بل که زه نقصان وکړم نو زما پې څه کېږي 2 لکه 3 لکه 15 لکه 10 لکه هېڅ پې هم نه کېږي ورور مې وران مې دوی نو د هغې نه ښه دا ده چې ګوره یو ورور ته که فایده نه شي رسولی نقصان مه رسوه چا لپاره ښه سوچ نه شي کولی بد سوچ د سره مه کوه چا سره هیټ نه شي کولی مذاق یې مه وړوه مطلب دا دی بس دغه خبرې د غني خان وایي چې که سجده د ژوند مقصد وي نو نالت په داسې ژوند شه زه خو هغه سجده غواړم چې نامه یې محبت وي کینن بالکل لکه ته ټیک شو دا مونږ او دا سبب ته کې خو تا د خدای پاک لکه ستا په هغې تا نه رانیسي تا به حقوق العباد باندې شي تا چا سره زیاتې کړې تا چا سره ظلم کړی چا سره لکه داسې ډېر دغه دې په چا کړي چا حق دې خوړلي تا نه وړاندې تپوس دغه الله تعالی وایي چې زما د مخلوق سره مینه وکړه هغه په خپل ګوره هغه د هر بنده سره او یو میندلو نه زیاته مینه کوي ته د یوې مور مینې ته وګوره او د یو میندلو ته وګوره هغه د دې سړي هغه چې په څوک مړ کړو نو هغه پلار به جوړه لور به نو اسرائیل علیه السلام د هغې نه پس هغه وي دا ټوله کټه جالي زما نه خدا نه کېږي وایي نو بیا هغه اسرائیل علیه السلام پیدا کړو چې بھائی دا کار به ته کې زما نه دا کار نه کېږي نو الله تعالی خو ګوره ډېر غفور رحیم دی او بیا شاعران چې زموږ کوم دي غني خان بابا خو ماشاءالله ډېر ښه هغه وایي که سجده د ژوند مقصد وي نو نالت په داسې ژوند شه زه خو هغه سجده غواړم چې نامه یې محبت وي نو هغوی چې زما د مخلوق سره مینه وکړه نو مونږ مینه چېرته کوو موږ خو لته ورکوو دغه په شاعرۍ به کس پوهېدم نه ډېرو خلکو به دا کافر دی نه شاعر خو غني خان بابا خو شاعرۍ کې فلسفه ډېره غټه فلسفه زه کوشش به کوو چې زموږ خپل پکې زموږ څه وس رسي داسې یار دوست ستاسو قریبي هغه ته هم خبره وکړو یا شاید صاحب سره په خپل هم دغه وکړو شعر هغه وکړي چې په څه کې زموږ خیر او الله دې هغه هم وکړي چې په څه کې د هغه ملک صاحب هم خیر دا نه چې زموږ پکې خیر او د هغه پکې بې خیري مونږ به د هغه د خیر هم سوال کوو د خپل خیر سوال به هم کوو او الله دې دا په یو
ډیر ښه دغه سره که نه چې یو هم پکې خفه نه بالکل چې یو هم خفه نه دا نه چې زه خوشحاله هغه خفه نه ولې چې دا کار موږ د خفګان دپاره نه و شروع کړی خو دې کې منځ کې څه خلک داسې راغی چې کېدای شي چې موږ داسې مخامخ کېنو څه ډېرې خبرې بدلی بیا بالکل بدلې به یې خو لکه ډېر وخت شو موږ مخامخ هم نه یو داس او خدای شته چې زما خو د هغه باره کې به زه څه خبره وکړم بس فلم دی پروت دی خو که هغه کله ووایي چې ولګو لګي به که هغه ووایي چې نه لګو نو بس پروت دی دغه او خبره چې سوي به کې څوک کار نه لري چې کله خبره لګ روانه شي نور سړی به بیا ګوتی تا ته به یو سی ما ته بل سی بل ته بل خبره دونه لري ورسې بالکل بس د الله په لوی کرم بچیږي وای په عقل ګرانه د زما د جانان مینه هر څه چې کوي الله کوي الله دې هغه وکړي چې پس کې زموږ د ټولو خیر وي بس الله دې وکړي هغه وکړي څنګه زموږ تاسو ټولو خیر ټیک شو ډېر ما کوشش وکړو چې موږ سبوسی کې هغه پکې ان شاء الله تاسو ته په مې ښه السلام علیکم ډېر شکریہ